السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې ملګرو ګلونو ورونو؟ الله تعالی مو سلامت لره او سلامتی درته غواړم. یو مسافر په پېښور کې او ښایسته هوا ده، ډېره ښکلې هوا ده، خو دلته خلک شکایت کوي وایي ډېره سخته ګرمي ده. په بهرحال دومره ګرمي خو نشته دی څومره شکایت خلک کوي وایي ډېره سخته ګرمي ده. نن د هفتې ورځ ده او پرون د جمعې ورځ وه، ډېر ښایسته جومات کې مو لمونځ وکړو او قسم په خدای چې د یوه شي زه جومات نه راوتلم د یوه شي زما سترګو نه اوښکې تویې کړې. داسې نه ده چې زه ډېر زیات زړه کې کمزوری یم او زه بس په هره خبره باندې زما سترګو نه اوښکې تویېږي. بعضې داسې شی زه ګورم چې واقعي سترګو نه مې اوښکې تویې شي د جذباتو د خپل ایماني جذباتو د وجې نه. نو په رب ذوالجلال قسم کوم چې دا خاوره به خدای پاک د پاکستان خاوره به خدای پاک کله هم برباده نه کړي. او په رب ذوالجلال قسم کوم چې د اسمانونو او د ځمکې مالک دی چې دا خاوره به ذوالجلال کله هم سپیره وانه چوي او دا خلک به انشاءالله آبادیږي د پاکستان. بعضې ټایم الله تعالی په انسانانو باندې یو امتحان راولي، نو انشاءالله تعالی دا امتحان به خدای پاک ترې نه واخلي. دا خلک به آباد شي، د پاکستان بچی به آباد شي. زما دا ویډیو به په پیج پرته وي، زه به مړ وم او زما دا خبرې یاد ساتئ. هغه په داسې چې پرون زه د جومات نه راووتلم، صرف د جمعې مونځ نه بلکې سحر وخت مونځ د جومات هم. په دې جومات کې ماشومان راځي مونځ ته راځي. دا د عبرت ډکه خبره ده. ماشومان راځي جومات کې مونځ کوي، نارینه خو یو ځل پرېږدی. په خدای قسم چې د الله په ځمکه باندې داسې ماشومان سجدې لګوي که نه، دا خاوره به څنګه خدای پاک برباده کړي. انشاءالله تعالی دا خاوره به همدغه شانته قایم او سلامته بلکې آبادیږي. ماشاءالله دې وي، ماشاءالله دې وي. راغلی یم د زړه په سکون یم، سکون ډېر سکون کې یم. ګرځم، پرون صدر بازار ته لاړ وم، داسې سکون و راته. ډېرو خلکو را سره میلاو شول، ډېرو خلکو وپېژندلم. هر انسان را سره د مینې ډکې غاړې راکړې، هر انسان را سره د مینې یکجهتي وکړله. دغه شانته پرون ابداره روډ کې وم، چیف برګر ته لاړم، هلته مو لږ پیزا او کباب خوړل او ملګري راغللی وو. نو یقین مو وشه د دې خلکو را مینه او د محبت ملګرو د ښو کارونو د ښو خبرو ښه صله میلاویږي. حقیقت درته وایم ډېره ښه صله میلاویږي. رب تعالی دې دا خاوره آباده لري، رب تعالی دې د پاکستان همدغه شانته پاک سلامته ښکلی ګلي ګلزار لري. ډېر زیات خوشحال یم، ډېر زیات په سکون یم. هره ورځ ما ته د اختر دی دلته، هره ورځ. دا وګورئ ښایسته باغونه دي، بس داسې پکې ګرځېدلم پیاده، سحر راوتلی وم. ډېر زیات په سکون یم، ډېر زیات خوند راکوي. نو الله تعالی د افغانستان خاوره هم دغه شانته ښکلې او سلامته او په امن کې کړي چې دغه شانته ښایسته ونې او ښایسته باغونه وي، داسې پکې سړی چکر وهي او دغه شانته مینې ډک خلک وي چې داسې مخامخ کېږي هر انسان درته غاړه خلاصوي. پرون دکان کې یو ناڅاپه دا جنید جمشید دکان ته تللی و ملګرو، دا جامې مې ترې نه اخیستلې. نو هلته ناڅاپه یو ملګری راغلو، وایي یو مسافر ورور ته نه همغه نه، وایي واللهي چې ته همغه وې، که هر څومره هم ته ووایې چې نه ته همغه یې. نو بس را غاړې وتله، دومره کلکه غاړه راکړه چې آخر لاسونو کې مې ونیولو چې لاسونه مې ورته ورکړل. یقین مې په خدای وشه دا ورور په ژړا شو، چې په ژړا شلو خوله یې بنده شو او واپس په را غاړې وتله. ما ته وایي زه دومره زیات خوشحال یم چې تا سره میلاو شوم، وایي دا زما ارمان و. ملګرو زه یو عام انسان یم، ستاسو په شانته ګناهونه کوم، ستاسو په شانته ښه کارونه کوم، خو مګر هم صرف دومره دی که نه چې یو څو د مینې محبت، یو څو ښایسته داستانونه او یو څه ښه پیغامونه مې در سره شریک کړي دي. د دنیا هغه کونج نه چې بله دنیا یادېږي، یورپ یادېږي. یقین مو وشه نن ما ته هغه سیله دلته میلاویږي، نن ما سره چې هر رور میلاویږي د مینې او د محبت ډکې غاړې راکوي. الله تعالی دا خاوره دغه شانته سلامت او دغه شانته ښکلې آباده ولري. سلامتي غواړم هر رور ته د پاکستان په خاوره، سلامتي غواړم هر رور ته د افغانستان په خاوره. رب تعالی مو سلامت لره، رب تعالی مو ګلي ګلزار لره. بس ملګرو ښه وخت درته غواړم. زه به بس په دې ونو کې او په دې بوټو کې لږې مزلې وکړم، خوند راکوي ډېر زیات. هرې ونې ته ودرېږم او خپلې نشانې پې لیکم. یقین مو راځي هرې ونې ته ودرېږم او خپلې نشانې پې لیکم، خوند راکوي. بس ډېر زیات خوشحال یم. د مینې محبت ډک وطن دی،
ښکلی ځای دی، ډېر ښایسته شین ځای دی. ټول پېښور هم دغه شان ته دی. صرف د بازارونو کې او صرف په دې سړکونو کې لږ رش ګورم او لږه بې نظامي ګورم، چې روډ سیسټم لږ داسې بې نظامه روان دی. الله تعالی دې پولیسو ته همت ورکړي، الله تعالی د پولیس سیسټم ته داسې یو ښه شعور ورکړي چې دا نظام لږ صحیح کړي. د موټرسایکل سیسټمز او د بایسیکل سیسټمز او د دې ګاډو سیسټم لږ داسې بې ترتیبه دی ملګرو. الله تعالی دې وکړي چې دا په نظام کې شي. نور الحمدلله علاقې، کلي، کوڅې ډېر ښه آباد شوي دي، ماشاءالله دې وي. نو بس د دې خلکو کې هم لږ داسې شعور پکار دی چې لږ خپله هم خلک هوښیار شي. او دا د ګند سیسټم چې کوم دی دا پکار دی لږ کور شي. ګورم دا د ګند سیسټم پرون ما جوار خوړل، نو تاسو ته مې ویډیو هم شیر کړې وه. جوار مې خوړل نو بیا هغه غوټۍ چې کومه وه هغه شی چې کله توکه شوه نو بیا ما سره ځای نه و چې چېرته یې وغورځوم. نو ما په خپل جیب کې واچوله. نو ملګري راته وویل دا ته څه کوې؟ ما چېرته ګند ډبی ګورم، ما دا به ورکې ور واچوم. نو دی په خندا شو، وایي ته ما ته راکړه زر راکړه. چې را یې کړله نو لاره په سړک کې خطا کړه. نو دته ډېر بد غوسه شوم، داړم واپس مې راوچته کړه. هغه ته وایي دا څومره ګند پروت دی سړک په سر باندې. وایي ما خو نه دی غورځولی که نه، چا چې غورځولی دی هغه دې په کار دی سوچ وکړي. وایي زه دا توکه پر دې سړک نه غورځوم. نو لاړو چې کله جنید جمشید دکان ته دننه شولو نو هلته مې هلک ته وویل ما دا توکې دپاره ما یو ګند ډبی شته؟ وایي بلکل شته سرجي. نو بیا مې هغه ګند کې واچول. ځان کوم خبرې درته نه کوم ملګرو، د نظام خبره دا ده چې پولیس سیسټم ته، ټرافیک سیسټم ته دې الله تعالی یو ښه هغه ورکړي، سیسټم قدرت ورکړي چې دا نظام سره را جوړ کړي. ملګرو مونږ او تاسو ته هم الله تعالی لږ عقل او شعور لږ زیات کړي راکړي چې مونږ او تاسو د دې ګند مخنیوی وکړو. بعضې ځایونه چې ډېر ګند پکې پروت وي ملګرو، کوشش کوئ چې تاسو خپله داسې یو سیسټم جوړ کړئ چې ګند دپاره مختلف ځایونه، دې ګند نه مونږ او تاسو ته ډېرې زیاتې بیماریانې پېښېږي. نور د علاقې څومره صفا سوتره دی، ګند نشته. بعضې سړکونو باندې لږ ګند ګورم ملګرو. ګند داسې ځایونو کې غورځوئ چې هغه ځای کې تاسو ته واقعي ډبی وي، ډسبین وي که نه ملګرو. په سړکونو ګند مه غورځوئ. ډېره ښایسته خاوره دی، ډېر ښکلی وطن دی، ډېر ښایسته سیسټم دی. دا ماشومان سکول نه راچوټي شول، دومره مزه کوي سړکونو په سر باندې. هر ماشوم روان دی، هره جینۍ، هره خور روانه ده. ډېر زیات زړه مې خوشحالېږي. انشاءالله چې باران هم راځي. نو ملګرو زما د مینې محبت ډک پیغام دی درته، هم د پاکستان وروڼو ته هم د افغانستان وروڼو ته، چې ګند سره احتیاط کوئ. ګند په هر ځای کې مه غورځوئ. دا خاوره اسلامي خاوره ده، د مسلمانۍ خاوره ده. کم سے کم دومره فکر کوئ چې دا ملک زموږ د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې ښکلې کلمې باندې جوړ شوی. دا خاوره پاکه الله پاک موږ او تاسو ته راکړې. دا خاوره مه ګنده کوئ. ګند دپاره ډېر کوشش کوئ، ګند دپاره خصوصي ځایونه ګورئ، هلته ګند اچوئ. ما خپله توکه، غوټۍ توکه په جیب کې اچولې وه، ګرځېدلم اخر دکان ته لاړم، هغه دکان کې مې یو ګند ډبي کې واچوله. نو ملګرو داسې سړک په سر باندې ګند مه غورځوئ. ایون د سګرټ چې کم خالي شي، دا سګرټ شی هم په دې ګند باندې په سړک کې مه غورځوئ. دا خاوره اسلامي ده ملګرو. دا خاوره مونږ او تاسو سره بیا حساب کتاب کوي په ورځ د محشر باندې. دې ته هم لږ سوچ کوئ که نه. صرف د پاکستان خاوره نه ده، د اسلام خاوره ده. افغانستان صرف د افغانستان خاوره نه ده، د اسلام خاوره ده. دا ګند چې غورځوئ دا پاکه خاوره ده. په دې باندې زمونږ او تاسو سجده جایزه ده، زمونږ او تاسو سجده پې کېږي. مګر مغه ځای کې چې تاسو کوم ګند وغورځوئ ملګرو، هلته ناپاکه شي. د دې ناپاکۍ ذمه دار مونږ او تاسو جوړېږو. دې مونږ سره بیا حساب کتاب کېږي. که حکومت را سره حساب کتاب ونه کړي، الله را سره حساب کتاب کوي. ښکلی وخت، ښکلې زندګي درته غواړم ملګرو. پېښور کې کوم وروڼه وایي ملګرو زه در سره ملاوېږم، ډېرو وروڼو سره ملاو شوم، ملاوېږو انشاءالله. ډېره زیاته مننه.